الذين اصطفى على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم أمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. زما قابل صد احترام علماء کرام و مشایخ عظام او دا قرآن پاک او دا حدیث مصطفی طالبانو او زما د اسلام درنو خوږو مشرانو ورونو، رب العالمین جل جلاله پدې آیت کې چې ما ستاسو خدمت کې تلاوت کو مومنانو ته تسلی ورکړي، تشجیع کوي چې کمزوري کیږي ما غمجن کیږي ما تاسو به غالب وئ بشرطه کې چې تاسو کې ایمان موجودی. افغانستان باندې چې امریکای حمله وکړه او کیمیاوي بمونه استعمال کړ په مزارو شبرغانو سمنګانو په دې علاقو کې بلا طالبان په کیمیاوي بمونو باندې شهیدان شو. طالبانو زړونه وشلیدل، د خولو د پودنې وینې راتلې. اما په خیال په تاریخ کې دومره لوی ظلم نه ده شوی لکه چې امریکای په افغانستان کې وکړو او کیمیاوي بمونه استعمال کړل او یو نورانی ایمانی عظیم اسلامی حکومت تسنس کو. د تمام دنیا مسلمانان په دې انتظارو چې اوس به خیری په کل عالم کې په کل دنیا کې د قرآن پاک نظامی د رسول الله د پاکیزه شریعت نظام وي. په دنیا کې مظلومه مسلمانانو حوصلې بلند شوي چې که خیری ردی نزدو دي د دې کافرانو د ظلمونو نه به مونږ بچ شو. ډېر لولو امیدونه مسلمانانو تړل. پاکستان کې دیندار طبقه خوشحاله و چې دلته به هم که خیری د رسول الله نظام راځي. چاپیره مسلمانانو خوشحالي کوله. امریکای په داسې حالاتو کې په افغانستان باندې کیمیاوي بمونه استعمال کړل، اور یې وورولو او دی په دی په زرګونو طالبانو د شهادت جامونه نوش کړل. مدرسې ولړېدې، جماعتونه ولړېدل. هم په دغه شپو ورځو کې د جلال الدین حقانی صاحب یو مدرسه ده په خوست کې، مټه چینی ورته وایي، مټه چینه، هغې ته مخامخ دغه مدرسه وه. څه طالبان د بدخشان او د مزار هغه راغلي وو. دا د رمضان مبارکه میاشت وه، هلته د قرآن پاک ختم کېدو، عین ختم کې په هغې باندې بمباري وشوه، هغه حافظان شهیدان شو. اوس هم دغه دی خلک وایي چې کله نا کله د شپې نه مونږ د قرآن پاک د تلاوت آوازونه اورو. الله تعالی د شهیدانو حرکات او سکنات په دې فضا کې قائم او دائم ساتي. مونږ به کله نه کله بدر ته لاړو، کله چې د مدینه منوره کې وم جامع اسلامیه کې، نو بعضې ملګرو به پروګرام جوړ کو، یاره دی به مونږ سره بدر ته او مونږ ته به هلته د بدر د جنګ پوره قصه بیانې. نو ډېر خوند کوي چې قصه زمین بر سر زمین. کاش چې دلته زموږ طاقت کې چې دا طالبان مونږ کله نه کله هلته بوزو.
چې د بدر په میدان کې د بدر د جهاد تفصیلی واقعه طالبانو ته بیانین او ډېر خوند کوي. د احد په میدان کې د احد د غزا واقعات بیانین او خوند کوي. کله تبوک ته بوځي او کله طائف او حنین ته بوځي. نو هلته به چې مونږ لاړو نو د بدر کسانو به ماته وي چې والله کله نا کله دلته د مجاهدینو د تورو شړنګار اوس مونږ اورو. ووجدوا ما عملوا حاضره دی فضا کې دا تمام حرکات سکانات دغسې ژوندي دي. نو په داسې ورځو کې چې په افغانستان کې په زرګونو د رسول الله د چمن بلبلان او ګلونه په خزان باندې وریجل، نو په دغه ورځو کې د قسم او د بوریدي علماو یو خط را لېږلی د امیر المؤمنین په نوم. هغه انټرنیټ کې شته دی. بیا د هغه دی نه بعضې ملګرو ما ته هغه خط چې په 3 صفحو کې دی په انټرنیټ د هغې نه ما ته نقل کو راویلېږلو. ابن عقله یو ډېر لوی مفتی دی، مړ دی، الله دې د هغه په قبر رحمتونه نازل کړي. او د هغه سره یو څو نور علما هغه ډېر دردناک خط را لېږلی دی مولا عمر ته. امیر المؤمنین مولا عمر مجاهد ته حفظه الله تعالی ورعاه هغه ته خط را لېږلی او ډېر القاب او اداب ورته لیکلي او ورته لیکلي دي چې الحمدلله ته عالمې او تا ته پته ده چې دا د قرآن پاک آیت ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا پر رسول الله مبارک پاغه وخت کې نازلو چې د احد په میدان کې اویا تنا جلیل القدر صحابو د شهادت جام نوش کړو او دې په پراتو لا دفن شوي نو. پاغه کې د رسول الله مبارک ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهیدو او کافرانو داغه پوزه پرې کړي وا غوګونه پرې کړي وو شونډې پرې کړي وي او بیا حبشي غلام د هندي په وینا ډېر استه او هندي هغه چیچلو دغه وکه هنده کافر و. ابو سفیان هم دغه ورځو کې کافرو. دومره لویه صدمه رسول الله مبارک او صحابه ته رسیدلی و. خود د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غاښ مبارک شهید شوی و. د پیغمبر علیه السلام په تندي مبارک باندې زخمونه راغلي وو او هر صحابي زخمی وو. په داسې المناکو حالاتو کې آیت نازلېږي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مولا عمر ته وایي چې ته عالمې او دا مسله د اصول تفسیر څرګنده مسله ده چې خصوص د واقعي ته نشي کتی، عموم د کلماتو ته کتی شي. ټیک ته چې آیت د شهداء احد په سلسله کې نازل دی لیکن کلمات عام دي. شان ذل با هغه دی باندې نه دغه کې چې بس دغه واقعي سره خاص ته ځکه چې قرآن ازلی ابدي کتاب دی او د دې هغه تمام آیاتونه په تمامه زمانه باندې منطبق دي. نو وینن چې په افغانستان کې ستا په زرګونو بچي، ستا په زرګونو رونه، په زرګونو د قرآن پاک او د حدیث مصطفی طالبان او لولی علما محدثین مفسرین شهیدان شوی دي. پتا سبا نمدا آیت صادق ته، پتا سبا آیت صادق ته ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مولا عمر زه اوسم گواهی ورکوم د رب العالمین په دربار کې چې خدایا د دې آسمان نه لاندې او په دې کره ارضی باندې که یو مخلوق ژوندی دی او هغه د صحابو هغه سنت تازه کړه هغه فقط طالبان دي. ځکه چې نن صد پاسه 50 اسلامي ملکونو سربراهانو
امریکې ته یا رکوع کې پراته دي یا په سجده کې پراته دي، سجده لګولې ده. یو طالب دی چې هغه په میدان کې ولاړ دی او د صحابه غیات تازه کوي. نن پروي زمين دا د طالبانو یو مقدس ټوله هغه لګیا د صحابه یاد تازه کوي چې د احد په میدان کې د کفري طاقتونو مقابله کې ولاړو. او ادم شکر د خط کې لیکي چې د آخرت ورځ موجوده ده، دام د خدای ډېر لوی فضل دی. دا د آخرت ورځ دا د الله لوی احسان دی. د آخرت ورځ به پته لګي چې د طالبانو وزن د الله تعالی په تله کې څومره دی او دا د خدای په نظر کې څومره مقبول او معززه مخلوق دی. او مولا عمره زه به که خیر یالتم د آخرت پرځم علی رؤوس الاشهاد د تمام مخلوقات په مخ کې گواهی ورکوم چې خدای دغه یو مخلوقو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې کمندونو بلنده کړي و. نو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. او طالبانو خوش قسمت یې، ډېر لوی خوش قسمت یې. خلق د دنیا په کارونو کې لګیا دی، منهمک دی. څوک د کارخانو سیوا کولو په شوق کې اړم دی، څوک یاره دکان لږ غټومه، یاره چې د ما 2 دکانه شي، چې د چا 2 دی هغه یاره چې 3 دکان مم شي، یاره چې د پټرول پمپ په دې چې بل مو لګوم، یاره یو 10 کناله مزمکه ده چې 10 کلانه نورم والم. خلق لګیا دی بل طرف ته روان دی. یو طالب دی چې هغه د اله کلمت الله د پاره میدان ته راوته دی. خوش قسمت ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. نن پروي زمين یو طالب د چې کافر دغه نه یریږي، کافر د جنرالانو نه، د طاقت نه، د مال او دولت نه، د اټم بمونو نه یریږي. چغه باسي طالبان. لکه چې د طالب مقام قرآن اوچت کړی دی، رسول الله اوچت کړی دی. قرآن مجید ځای په ځای وایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. د قرآن او د حدیثو عالمان او د علم نه محروم جاهلان دا دواړه برابر نه دي. الله تعالی وایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله ورته درجات ویلي دي. او رسول الله مبارک د نبوت د وراثت تاج هغه د مولیانو په سر خره. انبیاء خو ختم دي، رسول الله خاتم النبیین دا غنه پس بل پیغمبر بن را دي. عیسی علیہ السلام را دي خو زوړ پیغمبر د مخکنه، لیکن نوې پیغمبر د رسول الله مبارک نه پس نشته، هغه خاتم النبیین دی. نو رسول الله د خپل وراثت تاج د عالم په سر باندې کې خودو او وی العلماء ورثه الانبیاء. علما د پیغمبرانو وارثان دي. چاوی پیغمبرانو بلا د سرو درو او د سپینو درو خزانه پریخي. وی فرمایل وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما. اغه دراهم او دنانیر او سرو سپین نه پریخي، بل ورثوا العلم. اغه د قران او د حدیث وراثت پریخي. د فمن اخذه اخذ بحظ وافر. طول ای الحمدلله الحمدلله. رسول الله مبارک څومره لوی اعزاز عالم تورکو. دانوی الملوک ورثه الانبیاء، السلاطین ورثه الانبیاء، الاغنیاء دانوی. رسول الله وی العلماء ورثه الانبیاء. پیغمبرانو باندې ډېر سخت حالات راغلي دي. الله دې تاسو مونږه د ابتلاګانو آزمایشاتو نو ساتي. مونږه کمزوري یو، لیکن پیغمبرانو باندې ډېر لوی سخت حالات راغلي دي. پیغمبر علیہ السلام وی ينشار احدهم بمنشار الحديد. پیغمبران به د ونې سره کلک اوتړل او د اوسپنې عربه ورته په سر کې خوا او د پیغمبر
د مبارک شونډو د پاکو جبې نه به د لا اله الا الله آواز راتلو. پیغمبر به نیم دی خوا پرېوتل نیم دی خوا، لیکن د لا اله الا الله کلمه به نه پرېښوده. او وینشار احدهم بمنشار الحدید، بعد ویمشط احدهم بامشاط الحدید. د پادو پیغمبرانو غوښې د اوسپنو په منګزو منګز شوي دي، تړلی به او د اوسپنې په منګز به یې تې غوښې د کیمې په شکل کې غورځولې او د هغه په ژبه به لا اله الا الله. آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد اوذیت فی الله ما لم یوذ احد. ما ته د دین په دغه لاره کې ډېر لوی لوی اذیتونه او تکلیفونه را رسېدلي دي. نو علما ورثة الانبیاء دي، ځکه نن په تمام روی زمین کافر د طالب نه لګیا دی، یریږي د طالب نه یریږي. چېرې دا طالب دی په پیسو زه نشم اخیستی، دته که زه خزانې وړاندې کړم دی هغې ته لته ورکوي، د سینې سره قرآن لګولی دی، د خپلې سینې سره د رسول الله حدیث لګولی دي، او د دنیا په مادیاتو باندې چې کمدنو نه دی فریفته او عاشق. مولانا ناست دی، مولانا فضل رحمان صاحب، الله د په عمر کې برکت کړي. دا زمونږ په زړو ملګرو کې دی انتهایی قابل عالم، الله تعالی دې د په علومو کې نورم برکت کړي او دا خدمات چې کوي دا الله تعالی قبول کړي. زما وروڼو علما او دغه طالبان دا پروي زمين یو پاکیزه مخلوق دی، دا یو ډیر پاکیزه مخلوق دی. وړوکې طالب علم چې په لاره دی، وړوکې طالب علم او د الحمد سپاره په لاسو کې نیولې ده، نو په ټوله علاقه د الله تعالی رحمتونه ورېږي. د دې جامع مسجد په دې مقدسه چار دیوارۍ کې چې دا طالبان ناستي په ټول پېښور لګیا دی، د خدای رحمت ورېږي. او دا زه د دا نه وایم، رسول الله مبارک فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه. چاپیرن رحمت احاطه کړي وي، وحفتهم الملائکه، ملائکه موجودی وي چاپیره، او وذکرهم الله تعالی فی من عنده، الله تعالی ملائکه اعلی ملک مقربینو کې د دې جماعت ذکر کوي او فرشتو ګوري. هغه ده په جماعت کې طالبان ناست او قال الله قال الرسول وي. د دې مدرسو د وجنه په پاکستان باندې دا رحمتونه ورېږي. قسم ده دا مسلې لري کا مدرسې لري که چې د کاڼو باران کېږي که نه کېږي، دا د مدرسو د برکت نه په دغه ملک الله تعالی رحمت نازلوي. ابراهیم ابن ادهم چې ډېر لوی بادشاه دی، ډېر لوی بادشاه د خپلې زمانې په تخت ناست دی او وزیران دي او لوی فوجونه او طاقتونه ترې چاپېره دي. یو مجذوب راځي، مجذوب دا مجذوبانه مجیبوي رالو او سیده بادشاه سره په شاهانه تخت کېناست او د خپې داسې کې وزیران حیران ده که ټول وزیران د بادشاه خدمت کې ولاړو. بادشاہ هم حیرانه شو چې دا سړی څنګه راغی او لګیا دی. ورته وی خیر خدای څنګه رالی؟ یاره مسافر یم دلته شپه تېروم. بادشاہ ویلي ونیه دا خو شاهانه تخت دی، شاهانه تخت دی، دا په زما په سر دا تاج نه ګوري او دا تمام وزیران ادبن او احترامن ولاړ نه دي، ته داسې په جرأت باندې راوختې؟ دا څنګه مسافر خانه ده؟ شاهانه تخت دان خبر کلی ونیه. هغه وینا لیوانه خو نیمه، خو درنه تپوس کومه بادشاہ سلامت ستانه مخ کې په دې تخت په څوک کې ناسوي د ما پلار وې داغه نه مخ کې وې د مانی کلری پوری داسې بوتلو ټرنیکو پرنیکو چرنیکی ورته یاد کو وېتانه پس پسو کی زما زامن زمان وسی زما کړ وسی زما ټیکری کودی پریدي دا ټول ورته یاد کړ. نو دا خو مسافر خانه دغه ته وای کنه، مسافر خانه خو دغه ته وای چې وسړی راشي په مسافر خانه کې شپه تیره کې هغه دی بیا بل را دی بیا بل را دی، هر قیامت عمارتینو ساخته او رفت مندل بدیګره. دې خبرې د بادشاہ په اړه باندې اثر وکړو.
چنانچه از دل می خیزد بر دل می ریزد. د مجذوب خبری اثر کو بادشاہ مگا مالټوب کو چې پتن درو لدا تخت و تاج چې دا د ورځې دورو ده او لاړو علم تصوف او تزکیه ته متوجه شو. د بزرګانو لمنه ونیولا او د تقوا او د طهارت مراکز عالیه او ته رسیدو تر دې چې خاوند کشف او کرامت شو. کشف دا یو فراست ده، دا یو عظیم بصیرت ده چې د یو بزرگ او د یو ولی د ریاضت او د عبادت توجه نه سینه دومره پاک شي چې هغه ته معنوي څیزونه ښکاري. بیا تا ته د سر په دې غټو غټو سترګو نه ښکاري، هغه ته دړه په سترګو ښکاري. قلوب العارفین لها عیون یرا ما لا یراه الناظرون واجنحة تطیر بلا ریاش الى ملکوت رب العالمین. قلوب العارفین لها عیون، د بزرگانو دړه سترګې وي، هغه پاغي ویني، هغه خبرې چې ته د سترګو د سر په دې سترګو نه ویني، او دا غي وزري وي د مرغانو په شان د ویختو نه جوړې نه وي، لیکن هغه دومره زبردست وزري وي چې هغه د الله تعالی ملکوت کې لګیا د گردش کوي. رحمان بابا وایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالیدل د رفتار د درویشانو. ابراهیم ابن ادهم خپل کشفی طاقت باندې وایي چې والله زوینم چې یو طالب په یو لار رواني په ټول علاقه د رحمت باران وریږي. تا ما ته نه ښکاري، تا ما ته نه ښکاري. د ټولو نه لوی کشف انبیاء کرامو ته وي. رسول الله یو ځل برخیږي د مدینې په یو لوی بلډینګ، وینم چې د فتنو یو باران دی، یو باران. څوک ته چې اصحاب د حجراتو پاسې د ما بیبیانې پاسې چې هغوی لګیا دي تهجد او نوافل او دعا شروع کړي. دویمه درجه کې بیا تهجد د صحابه کرامو وي، بیا د تابعین او د تبع تابعین. زموږ امام ابو حنیفه ته الله تعالی یو لوی کشف ورکړو. ما په خپل مکه مکرمه کې یو عالم لیدلو، د هزارې نه راغلی شیخ الحدیث ډیر بوډاو، د قریبا 95 سالو. موږ به کله نه کله رالو ورسره کېناستو، د حج ورځې وې حج شوی و. د ما بل یو ملګری مولانا سعدالدین صاحب د مردان مړ دی، الله دې وبخي. زه هغه به کله نه کله بابا سره کېناستو، خبرې به ډېرې عجیبه عجیبه کولې. ډېر بوډا سړی او ډېر لوی عالم و. نو یو ورځ راته اخته شو چې نن خو مې څه عجیبه کار وکړو. څه جي؟ ولاړم د خانه کعبې غلاف مې ملتظم کې ونیولو او الله ته مې وجړل چې خدای ډېر غریبۍ کې راغلی یم. پیسې به مې جمع کولې، ډېر په غریبۍ کې حج ته رالم او حج مې وکړو. خدای خبر چې بیا به راځم او که نه. خو خدای یو سوال درنه کوم، یو سوال ځکه بیا به لا راځم لا نه. او دا مې په محنت پیسې جمع کړې وي، تا را باندې احسان وکړو، د حج په نعمت ته سرفراز کوم. خدای یو سوال درنه کوم او ملتظم کې ته دعا قبلې، زما دا دعا خو قبوله کې. موږ وایو څه سوال؟ وی دا سوال مو کو چې خدایا سنخه خو راته وښیه که نه، که زما دا حج دې قبول کړی. عجیبه مجذوب غوندې عالم، مجذوب. مولا بیا بلا راځم یا نه، په غریبۍ کې راغلم، حج مې وکړو، دا دې را باندې ډېر لوی احسان وکړو. خدای دومره خو راته نه خو وښیه که نه چې زما دا حج قبول هم دی او که نه. ځکه حج چې قبول شي دا ډېر لوی سعادت دی. حدیث کې راځي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. چا چې د الله د رضا دپاره حج وکړو، د پکې د بېدینۍ او د شهوت خبرې نه یې کړي، رجع کیوم ولدته امه، داسې پاک شي لکه د مور د تن نه چې پیدا یي. دومره د حج بیت الله چې کوم دی نو هغه لوی تقدس دی. نو الله ته مې ووایي چې یو نښه خو راته وښیه که نه چې زما دا حج قبولي. او بیا چپ شو. نو موږ ورته یاره جي کومه نښه یې درته وښیه؟ نو غږ یې نه کولو، جړلې. خانه کعبه مخامخ وه، موږ ټول ناست وو مخامخ، غږ یې نه کولو. نو مې جي دا خبره دې کوله ولې؟ زموږ د شوق پیدا کو، خبره څنګه ده، څه نښه ده، غږ یې نه کولو. بیا ما ډېر مجبوره کړو، مې جي دا خبره مناسب نی. جړلې. خدای
لوی ذات ته پدې رب مې دې قسمی چې رب البیت العتیق دے نه خیراتو خله مېسو وی والله العظیم ما تخکاری چې په خانه کعبه د رحمتونو باران وریږي ما ته وښکاری دې ته کشف وي وعلى كل حال ابراهیم ابن ادهم وی چې یو طالب علم په لار دی په تمام علاقه چې کوم نو رحمت وریږي طالبانو هر مال الحمدلله وایي او مور او پلار ته ډېره دعا کوي او د استادانو ته ډېره دعا کوي په دې زمانه کې د دین لوی خدمت د قران علم حاصلول او د رسول الله د حدیث علم حاصلول نن تمام دنیا د مولا او د طالب دشمنه ده زه خو هم په داسې حالات کې د هر مسلمان فرض دی چې خپل بچی عالم کی نن د اسلام او د کفر مقابله ده او نه مولا او طالب د بل څوک نه ده د کافر نه سوداګر نه ده کارخانه‌دار نه ده خان او نواب نه ده د کافر نه طالب دی او عالم دی نو په اسلام هم غیرت خو پکاري کړه په اسلام خو غیرت پکاري بعد حاجان وګورم پیند حجونه کړي کال په کال عمرو ته دي او د کور شپږ او اتن وسی بچی ټول انګریزي سکول ته مخامخ کړي پښاګانې بر بسې پرتی وی او انګریزي کې what is your name how are you پدې بچو بابا مرته خوشالي سپینګي بابا پیزو شپږ حج کړی دي او نسی ټول انګریزان کیږي او د خوشالي خدای دې خوار کوي بچي مدرسې ته راولېګا د قران پاک حافظ کا محدث کا چې سبا د قبر کې د نجات ذریعہ ګرځي دغه بچی د نجات ذریعہ به ګرځي کوم بچي چې قران مجید یاد کړي دا زموږه کوړي کې چې کوم جماعت یو جوړ دی دارالعلوم حقانیه چې لوګو نه مخ کې شي لګ مخ کې نو خیلاسته یو جماعت ته چې اسلام آباد ته دی او نه خیدا دی لوی ابو ناره ده پکې دا یو عرب جو کړه احمد خلیفہ بوډاوالی کې قران مجید یاد کو د شپېتو کالو د قران مجید یاد کو د مور سره ملاقات کیږي مې بوډ په ما باندې د ټولو نه لوی احسان د مور او پلار دی کستن میں قرآن مجید یاد کو چې الله تعالی زما مور او پلار ته د قیامت پر تاج په سر کړي ناجی صاحب چې پیند شپږ حجونه کړي دي او غټه خبرېم کې خبره د حج شروع شي ته د ټولو نه مخکې چې جو ما دا کړیو بچی راولېږه دینی مدرسې ته دا دینی مدرسې ډکې کوي نن د کفر او د اسلام مقابله ده مولا او طالب د امریکې نه خدای بل څوک نه دي چېرې دا طالب ختمو امریکا به تباشی برباد بشي طالب به دغه موجود ان شاء الله الله وعده کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون علماء کرام ناستی ډیر تاکیدی الفاظ دی الله فرمایي او د متکلم مال غیر صيغه را دي د عظمت لپاره چې دا کتاب ما نازل کړی دی او خاص کر د دې کتاب حفاظت په کوم له جار مجرور ده او تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص خاص کر د دې کتاب خاص کر او ان امراغله ده جمله اسمیه ده صيغه د عظمتم دي زبد دې کتاب حفاظت کوم نو چې قرآن سینو سره لګول دی الله تعالی به د غیم حفاظت کوي دا عالمان دا حافظان به محفوظي امریکا او د امریکای ملګری به خدای تباہ او برباد کړي دا د الله ذلی وعده ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون موسی علیہ السلام باندې افلاطون اعتراض کړي چیرې تاسو درو کوم پیغمبر وکا چې د اسمان لیندشي او د ستوري غشي شي او الله یې وشتون کې شنسون پته بچ کیږي پیربونو باندې ستوري دي پیربونو هغه وی څوک چې د وشتون کې خواته ورشي هغه به بچي علما د قران خواته ولاړ دي د قران مجید د حفاظت وعده الله خپل کړی دا مدرسې چې د قران د تعلیمات او مراکز دي دا به محفوظ وي دا جمعهونه به محفوظي او دا طالب به محفوظي طالبانو مور پلار ته دعا کوي پس هم لاره چې کوم دنه مخامخ کړي ای د لاره خانه کعبه ته تلی دا
دا لاره سیده مدینې منورې ته تللې ده. دا مدرسه د مولانا فضل الرحمن معمولی مه ګڼه. د دې مدرسې وزن د خدای په تله کې ستا د پېښور د یونیورسټۍ نه 1000 چنده زیات دروند دی. دې که قرآني علوم خولی شي، هغې که انګریزي خولی شي، او د لندن او د امریکې نه راغلي خبرې دي، هغه علوم نه دي، هغه فنون دي او کسب دی. علم دا دی، علمه کې راه حق نه نماید جهالت است. کوم علم چې سړي ته د خدای لاره نه ښایي، هغه علم نه دی، خو فن دی. نو مور او پلار ته ډېره دعا کوئ. تاسو باندې د مور او پلار ډېر لوی احسان دی. یو طالب عالم شوی و، مطالعه به کولو، تدریس یې شروع کو. قسم د جوش کې به راغی، یوازې به نو دا شعر به وي: روح پدرم شاد که استاد مرا گفت، فرزند مرا عشق بیاموز دیگر ہے. خدای زما د مور او پلار په قبر باندې انوار او برکات نازل کی. ځکه هغه به زما استاد ته وي چې زما دې بچي ته قرآن وښایه، زما دې بچي ته حدیث وښایه، بل څه ورته مه ښایه. خوش قسمته یې. مور او پلار ته دعا کوئ او د علماو د مدارس ته هم دعا کوئ. او کم خلک چې د دې مدارسو سرپرستی کوي، دغه مدرسو ته چندې ورکوي، د دوی امداد کوي، هغه به انشاءالله الله تعالی محفوظه ساتي. نن د مدارسو د بیخکنۍ تجاویز بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود دا بل ولله وینا کنه نه. د طالب علمي مرګ دا خو یقیني شهادت ته خدای خبر مستقبل کې څه پیښیږي. زه د دین خدمت کول شم او کنه. د طالب علمي مرګ خو نه شهادت ده. دواړه ودو شو او دا طالب دا د جمعیت طلبه صدر مو دی به تهجد ته پاسېدو، په دغه شپه تهجد ته پانسېدو، ملګري هم پانسولو، یاره ستړی د سارادانو شو، بیا هم پانسېدو، نه به یې وښودولو چې مولانا پاسه نن خو درنه تهجد هم پاتې شو. چې ویې کتو هغه وفات و. د دارالعلوم خوا کې دفن دی، پټلۍ نه دې طرف ته دفن شوی دی. ارمان یې دا و چې ما ته په طالب علمۍ کې د شهادت دا مرګ نصیبه شي. نورونو د طالب علمۍ مقام ډیر لوی مقام دی، ډیر لوی مقام دی. الله تعالی دې تاسو بهترین علماء عاملین، علماء مجاهدین وګرځي. نن لوی نعمت په تمام عالم باندې د دې مدرسو دی، او خاص کر پاکستان کې او په هندوستان کې دا د دارالعلوم دیوبند برکات دي. دا د مجدد الفسانی رحمت الله علیه، دا عظیم جهودو، دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه، دا د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، دا د حاجی امداد الله رحمت الله علیه، دا د مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه، دا د شانور شاه رحمت الله علیه، دا د شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، دا د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، دا د حضرت قاری محمد طیب رحمت الله علیه، دا د امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری، او بزرګونو علما حضرت العلامه مولانا مفتی محمود، او زمونږ شیخ و مربی حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبدالله درخاستی رحمت الله علیه، شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین رحمت الله علیه، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بزرګونو علما. قسم په خدای یو ګنټم که زه ما دا غي نمونه نه ختمېږي. دا د دې بزرګانو د جهود او کوشش. کدا علما نه وي چا به حلال او حرام پیژندل. نن سبا خوار وزیر مفتی شوی دی، دی مفتیانو به غر کړي وي. تحفظ حقوق نسوان قانون سراسر د قرآن او حدیث نه خلاف. او یاران وای دا بالکل د قرآن الکه تاسو ته معلومه ده، تاسو ته معلومه ده. یو وزیر وای چې نه دا بالکل د قرآن سره قرآن پیژني،
ستا وزیر ته خدا پتم نشته چې قرآن 40 سپارې ده که 30 سپارې ده او ستا وزیران په سیرت باندې تقریر کوي خلکو ته درود شریف پڑھو خلق اللهم صلی وای وزیر سے وای قل الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد دا د دې علماء برکت ته چې خلک حلال او حرام پیژني دا د دې دینی مدارسو دغه علماء ځانونه خوار کړ مونږه خوار خو یو خو په قران مجید د زد را نشي دا دارو رسن نه یریږي هر چې بعد ما کشتی درا بنداخته د قران مجید د سینو سره لګولې ده انګريزانو د علماء لولو طاقتونو د ختمولو کوشش کولو یو انګریز هیسټری اف انډیا کې لیکي تاریخ هندستان کې چې مونږه دومره علماء وجلی چې د میرټ نه تر دهلی پورې د سړک دوړو غړو ته هر ونه سره مونږ یو عالم پانسی کړی دی باندې فخر کوي انګریز لیکي چې د دهلی یو عقوبت خانه ته وردن نشم یو جل خانه ته پاګه کې د سوځېدلو غوخو بوی ما تراتلو مې را دا غوخه سوځېدلې چرته چوار عالم یو کمره کې د اورنګاری بلې کړي وی علماء پاګه باندې سملولیو او دا غي لاسونو خپې او تړلې وي اټول سوځېدلیو لیکن سات نه وتا زما ړو سوځېدو ما به تماچا کولو یو پتندې وشتو دا دومره قربانو دا وجنه پاکستان جوړ دی دا پاکستان په قربانو جوړ دی دې لپاره په لکونو مسلمانان شهیدان شوي دي او په زرګونو په لکونو خودي د هندوانو د سکانو قبضه ته تللی دي او د سکانو نه دا غي لګیا دي حرامي اولاد سکان لګیا ده پیدا کیږي پاکستان سم مستقل لدی کې نه دی جوړ دا پډیرو قربانو جوړ دی هغه مال مونږه واړو مونږه په جلوسونه استل پاکستان کے معنی کیا ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ د پیښور مشران مبدل تناس کی دا نعرہ بوا چې پاکستان د لا الہ الا اللہ د پاره جوړ دی انن باندې د پاکستان دشمنان وہی پاکستان اسلام کے لیے تو نہیں بنا اخباراتوں کے راغلی پاکستان اسلام کے لیے پھر کس لیے بنا پھر کس لیے تم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا کتنی لاکھوں عورتیں مسلمان ہندو اور سکھوں کے قبضے میں ہیں پھر تم نے اس کا نام کیوں پاکستان رکھا پھر تو وہی قدیم ہندوستان ہمارے لیے بہتر تھا کبھی انسان بمبئی چلا جاتا کبھی کلکتہ کبھی کہاں اتنے وسیع ملک کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ صرف اسلام ہی کے لیے بنا ہے دا زمونږ مطالبه ده علماء ته پکار ده چې دا مطالبه په نه راکوي چې د ملک اسلامي نظام راولي په دې علماء یریږي ولې پاکستان جوړ شوی د لا اله الا الله محمد رسول الله لپاره دی مولانا عبدالعزیز چې په اسلام آباد کې مطالبه کوي دا مطالبه ناجایزه ده ولې د دې علماء تایید نه کوي په غلطه ده علماء ته پکار ده چې حکومت ته چیلنج ورکړي چې آئنده به هغه سړی قومي او صوبایي اسمبلی ته ودرېږي چې هغه د دیني مدرسې سند یافته وي الټا هغه مولایانو ته وایي چې هله به ودرېږئ چې بي اے پاس وي چې ایم اے پاس وي ولې دا ملک د انګریزانو دی دا د هندوانو دی دا د سکانو دی دا د انګریزۍ په بنیاد جوړ دی یو ملک د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد جوړ دی الټا مونږ ته هغه وایي چې بي او ایم اے به حاصل کوي مونږ خو وایو چې د دې ملک خپل سرکاري ژبه اردو کوي بلونه پکار دي چې اردو کې را دي شپون تم بل دي انګریزۍ کې په انګریزۍ څه پوهېږي زمیندار تم بل په انګریزۍ کې دي تمامه کاروایی لګیا ده مونږ وایو دغه ملک د اسلام په نوم اول خدا عربۍ ژبه دفتري کوي چې هغه د قرآن او د حدیثو ژبه ده او کني کم از کم دغه ملک کې اردو ژبه چلوي دلته د اسلام نظام مونږ راوستل غواړو مولایان یریږي مطالبه ته وکړي چې دلته به بي اے ګریجویټ مونږ نه منو د عالمگیر رحمت الله علیه په زمانہ کې با د وزارت او د گورنرۍ لوی عہده هغه چاته ملاوېده چې هغه ته به قرآن مجید یادو هغه ته به په زرګونو حدیثونه یادو
خود عالمگیر حافظ قرآنو او 12,000 حدیثونه ورته یادو. عالمگیر چې کوم عالمگیری دا غدا منه کلی شوی دا په فتاوی هندیه باندې مشهوره ده. په دغه فتاوا کې هغه مسلې دي چې حیرانه وشي دا د عالمگیر رحمت الله علیه سرپرستۍ کې چې کوم نه جوړ شوی ده. نو به هر حال پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې حاصل شوی ملک دی. دې کې به د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام چلیږي. دا مطالبه تاسو منئ؟ تاسو غواړئ چې دلته د انګریزانو قانوني؟ مونږ ټول د حکومت ته دا مطالبه کوو. تاسو په کرسو ناستئ، زموږ وزارتونه نه دي په کار. د پرویز مشرف او د دی نصیبه شي. مونږ درنه صرف دا غواړو چې په عدالتونو کې اسلامي نظام راولي. اقبال لکھنؤ سے نہ دہلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے. مونږ خو د ملک اسلامي نظام غواړو. تاسو وزیران یئ، تاسو گورنران یئ، تاسو کور کمانډریان یئ. مونږ بس تاسو رضاکاران یو، خو دغه ملک اسلامي نظام راولئ. په دغه ځای کې د قال الله او د قال الرسول قوانین چې کوم دنو جاری کړي او وګورئ چې په دغه ملک کې د خدای رحمت نازلېږي که نه نازلېږي. ظالمانو یو ځل خدا تجربه وکړئ، اسمبلی جوړې کړئ چې دې کې به موږ قانون جوړو. د قانون د جوړولو څه ضرورت دی؟ اسلامي قانون موجود دی. دا قانون یو د ملک یو ځل وچلوئ. وګورئ چې پاکستان په تمامه دنیا کې یو مضبوط ملک جوړیږي که نه جوړیږي. د قرآن په بنیاد دلته نظام قائم کړي. قسم په خدای چې دا غریبي به نه وي، دا رشوتونه به نه وي، دا قتل و قتال به نه وي، او دا دلته کې چې کومې دا حملې مملې کېږي دا به نه وي، او دا ډاکې او غلاګانې به نه وي، او دا ملاوټونه به نه وي. د خدای رحمتونه به نازلېږي. کم از کم دغه ملک کې حدود خو جاری کوي. حدود جاری کوي. په یو ملک چې یو حد جاری شي، یو دومره ملک آبادی راشي چې د 40 کالو په بارانونو دومره آبادي او برکتونه نه راځي. طالبانو حدود قائم کړیو. طالبانو 15 کاله په افغانستان کې هغه عدالت او هغه نظام قائم کړو چې په تمام 15 کالو کې د لسو غلو لاسونه نه دي پرې کړي شوي. غل به چې غلا کو غلا په ثابته شوه، یا به غل په خپل اقرار وکړو نو لاس به یې پرې کو، او د قندهار د غزني یا د کابل په چوک کې به یې ځوړند کو. ډېر لوی لوی غلونه کابل کې او دې ملکونو کې. نو د خارښتي لاس خو خارښتېږي، د غل لاس خو خارښتېږي. چې خارښ به د غلا پیدا شو، غل به لاس ته وي بچو ما سره پاتې کېږي که نه د ګردیز په چوک کې دې ځوړند کړي. لاس به یې داسې څنګه د خوښه د لاسه چا به جرأت نه شو کولی. جرأت زه په زابل کې وم، قاری احمد الله صاحب په قبر د خدای رحمتونه نازل کړي. د امنیې قومندانو د سهار وختو بانک کېدو، ما ته یې مولانا تا ته مونږه اوبه ګرموږ د که واوره پرېوتې یخني ده. عین همدغه وخت کې یو ډریور راغی. طالبانو غلو راته د ګاډي شیشه ماته کا او پیسې م رانه واغېښتې. طالبان هغه مال ډاټسن کې سوارو شو 6 طالبان. ما ورته ویل لکه صبر وکړئ رڼا شي. یاره جي ته دعا کوه. موږ د سهار موضوع کو چای مو مسکلي. او قاری احمد الله صاحب راته وی یاره دلته کې د صحابو یا د تابعینو قبرونه دي په دې ډېرئ. هغه تماشې ته لاړو. موږ دا خو ښه ده چې د صحابو یا د تابعینو د قبرونو زیارت وکړو. عجیبه قبرونه وو. د هغې زیارت مو کو ښه ساعت ولاړو. د هغې قبرونه نه یو 3 ګزه لاندې یو چینه ده، او د هغې نه دا لوخړې ختې ګرمې اوبه، او 1500 جریبه ځمکه د هغې نه اوبه کېږي. دا د هغې کرامت دی. خیر بیا مونږ وی مونږ خو درنه ځو. مونږ قندهار ته تلو. یو 20 میله چې ووتو ګورو بلا ګاډي ولاړ دي دنیا. ما ملګرو ته که خیري طالبانو غل نیولې ورالو
تمام ډریوران چغې وایي تحریک طالبان زنده باد، اسلام زنده باد. ورالو هغه طالبانو د ما ګاډي وپېژندو، ټول رالل، ویجي غل مو درته ونیولو که نه کم دی لاسونه ورته شاته تړلي وې دا دی هلکه څنګه مو ونیولو وی دا کله درته ښکاري 10-12 کورو وی دی ته ورالو ورته مو غل راکوي کنې دا کله درته په ټینکونو الوزو نو 3-4 غلې راوستل 3-4 یکدم او ډریور خپل غل وپېژندو او ډریور چې کوم رپورټ درک کړو چې زما جیب کې دومره پیسې وي ټولې پیسې ورسره راووتې شاره ته یې ورته لاسونه تړلي وو اوس به وی دی سم شي چې دا لاس تېروي مونږ زړن کو که نه دی به خپله پوه شي د یو څو غلو لاسونه قندهار کې دغسې یو سړی پانسي کېدو قاتلو د کراچۍ علما راغلي وو ډېره دا تماشه کوو مونږ مهمان خانه کې وو ما ورته لکه ما سعودي کې بلا قصاصونه کتلي او زما بیا 3-4 طبیعت خرابي د قصاص ډېر لوی روبي الله اکبر ما دا سعودي کې کتلي وینر ته چې نه دی نو مونږ هم نه ځو لازمن به ځې نو هلته د مهمان خانه چې کومه ده کم سره چې مخکې د امیرالمؤمنین کور نږدې و دې سره مخامخ لو سټیډیم دی روس جوړ کړی هلته قصاص کېدو دا خلق راغلو مونږ هم ورالو لرې کېناستو قاتل راوستی شو په سر یې ورته څادر اچولی او کوزې کو قاضي آیاتونه ووی چې دې سړي قتل کړی د قتل دومره سزا ده آیاتونه وی ومن یقتل مؤمنا متعمدا او روایات بیان کړ او دا سړی په خپله اقرار کوي چې قتل ما کړی دی د شریعت په بنا قصاص په ده باندې لازم دی لیکن د مقتول ورثم راغلی دي او قوي بخي او دیت والی د دې ډېر لوی ثواب دی په دې باندې بلا دلایل پیش کړل خو د هغې مقتول د طرف نه ښځې راغلی وي صرف یو سړی و هغه هم لرې خپلو زنانه ووایي چې نه مونږ قصاص هلو مونږ دیت نه قبلو هغه ته ټوپک ورکو کتلې یاره د هغې چې کوم روب و الله اکبر ځکه هغه سړی کېنولو قاتل او په سر باندې څادر پروت مې اوس دی بوی زما ګولۍ به کم دی باندې لګي او یو شپږ ډدې وویشتو او را پرېوتو او بیا خپلو ورثاو ته چې کمدنو ورکو قسم درته خورم قسم چې د هغې ځای نه مونږ تر مهمان خانې پورې ځکه چا هم خبره کړي داسې هغه تمام اجتماع خاموشه را روانه وه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب نو که پاکستان کې د یو غل لاس پرې کړی شو یو حد قائم شو او یو سړی قصاص شو قسم په خدای که چا قتل وکړو که چا غلا وکړه سوال نه پیدا کېږي چې غلا بیا یو سړی کوي نو به هر حال ما دا عرض کولو چې موږ د پاکستان د حکامو نه په صد ادب دا درخواست کوو چې د خدای انصافدارو د شریعت نظام په دغه ملک کې جاری کوي پولیس بم به آرامي پولیس غریبانان هم ګرم نه دي پلان کې دی کې غلا وشوه پلان کې دی دا وشو پلان کې دی شپه ورځ به آرامئ اسلامي نظام یې بېغمه متاړو کې خوبونه کوئ نه به غلا وي نه به قتل وي نه به رشوت وي او نه به بل څه وي ملک نه به یو بهترین د امن علاقه جوړئ یو ملک کې چې امن وي هغه هم څه ملک دی ړومبنی شی امن دی ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي څه دعا کوي هذا البلد آمنا اول د امن دعا کوي وارزق اهله من الثمرات د رزق دعا په دویمه درجه کې ده دا هم څه ملک دی چې سړی په کور خپل کور کې خوب نشي کولی یو دکاندار په خپل دکان کې په اطمینان نه دی ناست کراچۍ ته تلم هلته زموږ یو ملګری دی د زرګرانو صرافه بازار کې دکان دی هلته به دکان ته تاله لګېدلي چې دکان ته مخامخ شو دکاندار دې وپېژني په بټن باندې دروازه لړکوي یریږي چې څوک راشي او دا ټول مال نه لوټ نه کړي چې کوم دکاندار دې پېژني هله به درته دروازه لړکوي دا هم څه ملک دی چې دکاندار ناست په خپل دکان کې یریږي
پلاره موټر روان دی او خبر نه ده چې ماته دشمنان ناست دي. داسې ملک دی ولې اسلامي نظام نشته. موږ خپلو حکامو ته وایو که دې ملک کې امن غواړئ، که دغه ملک کې ترقي غواړئ، که دغه ملک نه رشوتونه لرکول غواړئ، غلا او ډاکې لرکول غواړئ، هغه نظام قائم کړئ چې د نن نه 1413 کاله مخکې په رسول الله مبارک په مکه مکرمه او مدینه منوره کې نازلو. هغه کتاب متقیان پیدا کړي. ذالک الکتاب لا ریب فیه. پروی زمین کې یو دستور یو کتاب دی، هغه د قرآن دی. ولی متقیان پیدا کړل. متقی وایي هغې ته چې هغه نه غلا کوي، نه ډاکه کوي، نه رشوت خوري او نه د چا عزت خرابوي. دا قرآن په تعلیماتو باندې حاصلېږي. رونو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې ما ته مو په دې نوراني مجلس کې د یو څو خبرو سعادت وبخلو. الله تعالی د مولانا فضل الرحمن صاحب په عمر کې برکت کړي او دا دینی اداره دی. الله تعالی تر قیامته پورې سرسبز او شاداب لري. بعضې طالبانو کې دا رجحان دی چې درسونه پرېږدئ او د جهاد تیاری شروع کوي. لکه وزیرستان او افغانستان ته ځي او دا داوم کوي چې علما او طلبا دا نه پوهېږي. جهاد هم ډېر لوی اهم چې کوم دنه موضوع ده، ډېر لوی شی دی او علم حاصلولم چې کوم دنو ډېر لوی شی دی. نو که علم ته متوجه هي دا هم ښه شی دی او که جهاد ته متوجه شي هغه هم ډېر ښه شی دی. جهاد هم ډېر لوی دی. یو طالب چې یو ځل د جهاد خوند واغشتو هغه ته بیا کتابونه خوند نه ورکوي. اختر صاحب زما ملګری نوجوان لیکو او د ډاکټر عبدالرزاق سکندر روارو زما تفسیر چاپ کېدو کراچۍ کې تفسیر حسن بصري. زه د هغې دپاره تللی وم. دا د ادارې تعلیم القرآن په ذریعه چاپ دی. نو اختر صاحب به راغی بالکل د ده په شانو لکه داسې طالب، یعنی ګیرې لا نه وه راغلي او ما پسې به راغی مولانا میں نے تو فلاں مدرسے میں آپ کی تقریر کا اعلان کیا ہے. دارالعلوم کراچۍ کې سبق وي او زما تفسیر لسبیله کې چاپ کېدو. دې دواړو میں کې 14 میله مدل دی. زه ورته غصه شوم، میں خدا کے بندے میں یہاں تفسیر چھپانے کے لیے آیا ہوں یا نہیں مولانا یہ بھی تو ضروری ہے نا. زما به چرته مدرسه کې اعلان کړو مجبوراً بلاړم. یو ځل ورته غصه شوم کہ میں نے کہا آپ اسباق کس وقت پڑھتے ہیں؟ دارالعلوم کراچی اور لسبیلا میں تو 16 میل کی مسافت ہے. بھی جڑل مولانا جہاد میرا اولین درس ہے اور یہ کتابیں دوسرے درجے میں ہیں. اگر ادو کے گردیز لانو فتح طالبان نو اگمال روس سره جنگو روس سره خوص فتح شو ماته به روزانه وی مولانا گردیز میں جہاد تو شروع نہیں ہوا. میں نہیں ہوا. خیر یودل پریس کے ناستم او د مولانا عزیز الرحمان سے ٹیلیفون راغے. دا مولانا مفتی احمد الرحمان سے مشرے زوی دے. مفتی عبد الرحمان سے دا بن نوری مدرسی مفتمم د مولانا بن نوری سے زومو مفتی احمد الرحمان سے بودمون دا قاری سید الرحمان سے برورو دا غزوی دے عزیز الرحمان ٹیلیفون راغے کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب وفات ہوئے ہیں. مولانا فقیر محمد صاحب چاگا دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ خلفاؤ کیوں اگا وفاتو ماتے ٹیلیفونو کو موتے سچلو کو اطلال غواری موتے پریس میں آ جائیں. پھر میں گھر جاتا ہوں تاکہ پیسے لاؤں. میں نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ ہیں، آپ پریس پہنچ جائیں. پریس ترا گئے منگا ٹیکسی کے سوارو شو ہوائی اڈی ترالو. الحمدللہ ٹکٹ منگتا ملاو شو او دا مولانا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ جنازے ترو رسیدو. پیښور ته ډیره لویه جنازه وه. جنازې نه پس ما عزیز الرحمان ته ستاسو پروګرام دی زه خو پیښور کې ورځ دوه ورځې پاتې یم. میں د خودم اگر ورځ کې د منبل علوم کې وم د جلال الدین حقانی صاحب په مدرسه کې میں د خو هلته ځم. وې د ورشه د کور ته لاړم. ډریور ته مې چې ځو لاړو ورالو د منبل علوم دروازه بنده وه. بهر چوکیدار ولې یاره جی
گردیز کی جهاد شروع ده طالبان خټولال تلاړل امام ډریور ته وی چې دا ته کور ته ده او زم جهاد ته زم نو ما سره د منبولوم دو استادانم مرګري شو علی نور مولانا وفات ته خدای دې وبخي او بل محمد زمان مولانا صاحب دا دواړه د حقانی فضلا دي هغه ما سره ملګری شو لس طالبان او لاړو گردیز ته لاړو یو شپه دوه موقع هلته بمونه را پرېوتل په یو ځای په هغې کې دوه توامین روډه مړو اوږده قصه ده خیر هغې کې زمونږ د مدرسې د حدیثو یو استاد مړ شو وارث خان مولانا الله دې وبخي نو حقانی صاحب زه راولېږلم چې ته ورشه دا طالبان هم ډېر پریشانوي خیر چې زه رالم دو درې د پس خبر شم چې اختر هغه طالب چې زه به کراچۍ کې یو مدرسې ته بلې ته بوتلم چرته هغه هم شهید شو بیا د هغه ملګري را سره ملاو شو لکه دا څنګه بی بی سی اعلان وکړو چې گردیز کې جهاد شروع ده نو اختر د شپږو ملګرو سره په بس کې راغی میرانشاه ته په میرانشاه کې د مجاهدینو دفترو ماسخوتن راورسېدل ډوډۍ وخوړه موږ ته گاډی راکړې موږ گردیز ته ځای ورته د خدای انصافدارو په بس کې ستړي راغلي یئ شپه وکئ سهار ته به دی وی نہیں ہم تو ابھی جائیں گے د میرانشاه نه سټو کنډاو ته د شپږو ګنټو لاره ده دا ټول ملګري ډاټسن کې سوارو شو تا هغه ملګري کیسه کوي چې یو ملګري ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہم ساتھیوں میں سے کئی ساتھی شہید ہوں گے طالبان ہم قلندران دی کرا پتہ چلتا ہے کہ ہم ساتھیوں میں سے کچھ شہید ہوں گے اختر سے ہوئی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے تمام ساتھیوں کی شفاعت کروں گا سحر وقتی الترسی پیو مورچہ حملہ دا او دا یغی کی ورزی او پڑھنبی دل شہید کی گی اختر سے نو دا عرض میں در تکولو چکم طالبان پا جذبہ جہاد سرفروش او زی میں من کوئی او چکم سبق ہوئی سبق نے من کوئی دواړه خیلاری دی زدانشم در کول فتوا دعا وکړئ چې الله تعالی ستاسو زموږ د دنیا او عقبہ خوشاله نصیب کړي آفات او آحات او فتن او محنونه الله تعالی تاسو موږ محفوظ کړي خدای دغه دینی مدارس او حافظ او ناصر شي او دغه ملک چې د کم غرض د پاره جوړ دی خدایا دا اسلام نظام په دغه ملک کې راړي زموږ حاکمانو ته پکار ده هغه د پاکستان بقا او استحکام غواړي دغه ملک امن غواړي دغه ملک نه دا دهشتګردي رکول غواړي هغه دغه ملک کې د قرآن نظام جاری کی ځکه دا د دې اصلي مقصد دی الله تعالی دې دا مدرسه تا ډېر قائم او دائم لري دا وایي دما یو ورور دې ډېر بیمار دی دعا ورته کوي چې الله تعالی صحت او شفا نصیب کړي مولانا صاحب ته دعا کوي ماتم موږ هم بیماران یو چې الله تعالی دمغه صحتونه عافیتونه نصیب کړي دام دعا وکړي چې الله تعالی مونږ ته په خپل ژوند کې امریکا ذلیل وکړي امریکي پروي زمين هغه ظلمونه وکړ چاته تعریف اتنا کې نه دي شوي ریکارډ قائم کو چې کوم ظلمونه لګیا دی امریکا کوي او چغه وباسي چې دا دهشتګردي ختمه ما تا د خدای تباہ او برباد کی تا نه زیاته دهشتګرد سوکتا په پیښور کې چې یو کور ته بدمعشان راشي او د کور خلق وجنی زنانه وجنی بچی وجنی او د کور مال او دولت وړي او غغلاګر لدا چغې وای چې دا دهشتګرد دي ټول پیښور په لعنت لګي چې خدای تاسو غرق کا د پیښور د یو امن کور کې دنه تاسو راځي او دا غي زنانه وجنی دا غي بچی وجنی او لا چغې دا وباسي چې دا دهشتګرد ځکه موږ راغلیو هغه د امریکای راو دنګل د افغانستان یو پر امن مملکت تسنس کو لګیا دی مسلمانانو ویني توي د زنانو عزتونه لوټي رال عراق ته او یو مضبوط مستحکم ملک تسنس کو او لګیا دی ویني توي او لا ماړن ندي خدا په دې دهشتګردو باندې خپل عذاب نازل کی یا رب العالمین د دنیا اسلامی بادشاہانوں کی شہامت و جرت پیدا کی متفق و متحد کی اور لار خانہ کعبہ تسمہ کی
قبله غلط کړی دا کہ رہ کے تمہیں روی بترکستان ترسم نہ رسی بکابا اے آرابی کی رہ کے تمہیں روی بواشنگٹن دا واشنگٹن تا دا لارہ تلی دا ہمارونو دا مدرسے مضبوطی کئی مستحکمی کئی طالب تا دا عزت پا نظر گورا او حاکمانو دے طالبانو تا دا عزت پا نظر گوری دا طالب سپک مگنا دا مدرسہ سپکا مگنا دا دے مدرسے مزی دا خانہ کعبے سرا او دا مدینی منور سر لگی دلی دی گرچہ خردیم نسبتیست بزرگ زرع آفتاب تابانیم دا داغے عظیم مرکز شاخون دی رنبنے مرکز رنبنے مدرسہ خانہ کعبہ دا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین خدایا دا دا اسلام مراکز مضبوط و مستحکم ساتھی دا علماء و محدثین سرسبز و شاداب ساتھی دا طالبانو مقدس گلدستہ سرسبز و شاداب لری دے مجلس تا چسمر حاضرین راغلی دی خدایا ٹول پنے کو مقاصدوں کی کامیاب کی کہ بیماران دی یا کور کی بیماری دی صحتوں نے نصیب کی کہ پریشان حال دی پریشانی لری کی یا رب العالمین کی دا چا اولاد نشتا مذکر اولاد نصیب کی خدایا دا حج پنے متن منگا ٹول مسلمانان دا رسول اللہ دا پاک روزی پا زیارتن منگا اور تمام مسلمانان اگا سرفراد کی دا بل رقرالا چې زمونږ د کور والا تپارم دعا وکړئ ټولو ته دعا وکړئ چې خدایا د تمام مسلمانانو حافظ او ناصر شي صحتونه عافیتونه نصیب کړي د حلال رزق دروازې په پرانی دي یا رب العالمین د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم دنا خادمان امتیانو کې موږ حساب کړي د پیغمبر علیه السلام د مبارک لاسونه د حوض کوثر وب نصیب کړي لکه دې مقدس محفل کې چې تا موږ جمع کړي یو خدایا دغه سي دا رسول اللہ مبارک دا مبارکی جنڈی لواء الحمد لاندی منگا دا خپل والدینو آباء و اجدادو امہاتو جداتو مشایخ و